د زړه په زخم به د زهرو پیالۍ وشیندمه د زړه په زخم به د زهرو پیالۍ وشیندمه ستا په ډولۍ به یو څو ماتې روپۍ وشیندمه او بیا چې وجود را ټولوم ماتې ټوټې ټولوم د زړه په زخم به د زهرو پیالۍ وشیندمه ستا په ډولۍ به یو څو ماتې روپۍ وشیندمه بیا چې وجود را ټولوم ماتې ټوټې ټولوم زه پاتن کې ځان په دومره مستۍ وشیندمه او څو عالمې جنکۍ په حوالات کې څو عالمې جنکۍ په حوالات کې یو څو حورې مقدسې یو څو هیلې مقدسې زما ذات کې څو عالمې جنکۍ په حوالات کې یو څو هیلې مقدسې زما ذات کې دا دی اوس په تهجد غږېدمه دا دی اوس په تهجد غږېدمه د یو ښکلي سره ناستو مجموعات کې دا دی اوس په تهجد غږېدمه د یو ښکلي سره ناستو مجموعات کې او منظر صاحب دی ولس لیدل د وینو سیلابونه دی ولس لیدل د وینو سیلابونه مګر بیا هم مشغول په تسبیحات کې دی ولس لیدل د وینو سیلابونه مګر بیا هم مشغول په تسبیحات کې که زه حسین یم نو دنیا نیزه نیزه ولیده زما له ژونده چاته دومره المیه ولیده ویل یې ستا دا یو وخت په پلاستیکي ولیده ویل مې ستاسو د بارودو کارخانه ولیده که زه حسین یم نو دنیا نیزه نیزه ولیده زما له ژونده چاته دومره المیه ولیده ویل یې ستا دا یو وخت په پلاستیکي ولیده ویل مې ستاسو د بارودو کارخانه ولیده څو عالمې جنکۍ په حوالات کې یو څو هیلې مقدسې زما ذات کې دا دی اوس په تهجد غږېدمه د یو ښکلي سره ناستو مجموعات کې دی ولس لیدل د وینو سیلابونه مګر بیا هم مشغول په تسبیحات کې یو شعر پکې دی چې څه معنی ده د کواغبات رابه څه معنی ده د کواغبات رابه مولا جانه څنګه خاندي دویم رکعت کې نور به دغه دوه شعره درته وایم په دغې به ختم کړمه کیفیت دومره نږدې یم دروړی د وجود خوشبو دې هم را باندې لګي مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي او مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي او دا هلک دکان ته مه راولي خدایه د هندوي زوی مرهم را باندې لګي دا هلک دکان ته مه راولي خدایه د هندوي زوی مرهم را باندې لګي هره چاره په پیسه نه وه خالقه زمونږ دا ژبه هم زده نه وه خالقه حوره ښکلې وه مزه یې راکوله خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه حوره ښکلې وه مزه یې راکوله خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې چې زما سره کیمره نه وه خالقه مننه یاره